السلام علیکم ګرانو ملګرو او دوستانو راځئ چې موږ او تاسو خپل درس پیل کړو. نو راورسېدلو نن خپل انټرچینج سیسټم ته. تاسو یو کوشش وکړئ زما په چینل کې ګډون وکړئ، زما ویډیو لایک شیر کړئ تر څو زما چینل هم وده ومومي. نو راځو سټارټ اخلو. عنوان دی کنورسیشن ایټ اټس ریلی کولډ، یعنی واقعا ساړه دی. لیسن وایي تاسې غوږ ونیسئ اینډ پراکټس او تمرین وکړئ. یو پیټ دی او بل جولی دی. پیټ ورته وایي او نو، جولی ورته وایي وټس د میټر، څه خبره ده، څه ستونزه ده. پیټ ورته وایي اټس نوینګ، واوره ورېږي. اټس وینډي او باد هم لګېږي. سو اټس ریلی کولډ، نو ډېر سړه دی. جولی ورته وایي آر یو ویئرینګ یور گلوز، آیا ته خپل دستکش اچولی دي؟ پیټ ورته وایي نو آی ایم ناٹ، نه ما نه دي اچولي. دے آر ایٹ ہوم، یعنی ګلوزونه په کور کې دي. جولی ورته وایي وټ اباؤټ یور سکرف، د کلبند په اړه څه وایي، ا دې اچولی ده؟ پیټ ورته وایي اټس ایٹ ہوم ټو، زما کلبان هم په کور کې دی. جولی ورته وایي ویل یو آر ویئرینګ یور کوټ، تاسې خپل کوټ اچولی دی. پیټ ورته وایي بچ مای کوټ ازنٹ ویری ورم، او زما کوټ ډېر ګرم نه دی. اینڈ آی ایم ناٹ ویئرینګ بوټس، او ما بوټان هم نه دي اچولي. جولی ورته وایي لیټس ټیک ا ټیکسي، راځه چې په ټیکسي کې لاړ شو یا ټیکسي ونیسو. پیټ ورته وایي ګوډ آیډیا، ښه نظر دی. نو لاندې راځو ګرامر فوکس ته. پریزنټ کنټینیوس ټینس، سټیټمنټس، کنجکشن. دا موږ ته تاسو یو عمل ښیي چې هغه عمل فعلا د جریان په حال کې. موږ ته اوس کوم ریکارډ کوو، کومې خبرې چې کوو، دته پریزنټ کنټینیوس ټینس وایي، ځکه چې د عمل په همدې وخت کې د جریان په حال کې دی. نو راځو دا موږ تاسو ویایو. I am not، you are not. دا اختصار دی او لنډ حالت دی. فار ایگزامپل it's snowing، واوره ورېږي. and د end دلته کنجکشن دی. it's windy او باد هم لګي. it's sunny، لمریزه ده هوا. but it's cold، سړه دی. it's windy etc. نو لاندې راځو. complete these sentences، وایي تاسې دغه جملې بشپړې کړئ. then compare with a partner، بیا د یو ملګري سره مقایسه کوي. for example my name is Claire، زما نوم کلیر دی. I am wearing a green suit today، ما نن یو شین کمیس اچولی. I am wearing high heels، ما سینډل هم اچولی دي. it's raining، باران وریږي. but دا بله تاسې خپله جوړه کوئ. د بل کس ورته وایي it's very hot today، نن ډېره سخته ګرمي ده. Tim and Noriko wearing sheet and shirts and t-shirts، دوی کمیس او بیړستوني کمیسونه اچولی دي. it's really sunny، یعنی نو ډېر سړه دی، واقعا سړه دی. so they wearing sunglasses، نو دوی د لمر عینکې اچولی دي. لاندې راځو بل کس ته. Pale is wearing a suit today، پیل نن ورځ یو سوټ اچولی دی. یعنی he is wearing pants and jacket، هغه پینټ او جاکټ اچولی. he is wearing a light blue shirt، همدا ډول کمیس یې اچولی. but he is wearing a tie، او ټای نیکټایي هم اچولی ده. it's cold today، نن سړه دی. but Kate wearing a coat، دی کوټ اچولی. she is wearing gloves and a hat، دی ګلاوزونه او خلکۍ اچولی ده. she wearing boots، دی بوټان اچولی. she wearing sneaker، دی سنیکران هم اچولی دي. she is wearing sneaker، دی دا شیان هم سنیکر باندې ورزشي بوټونه ته ویل کېږي، سنیکر صحیح ده. نو present continuous tense، yes نو کوېشن ته راغلو. are you wearing gloves، آیا تا ګلوزونه اچولی دي؟ کله چې موږ او تاسو په present continuous tense کې موږ تاسو کوېشن کې پوښتنه کوو یا موږ تاسو جمله سوالیه کوو، نو موږ تاسو به to be verb a helping word دا به موږ تاسو د جملې سر ته راوړو. for example are you wearing gloves، آیا تا ګلوزونه اچولی دي؟ yes I am. is she wearing boots، آیا دی بوټان اغوستی دي؟ yes she is. are they wearing sunglasses، آیا دوی د سنګلاسونه د لمر عینکې اچولی دي؟ yes they are. pair work، جوړیز کار وکئ. ask and answer these questions، وایي تاسې سوال وکئ یا تاسو پوښتنه وکئ او بیا پوښتنې ته ځواب ورکئ. about the people، د خلکو په اړه. in part A، چې په واله برخه کې دي. for example Claire wearing a green suit، is Claire wearing a green suit، آیا Claire شین سوټ یا سوټ هغه درشي اچولی ده؟ یا she is یا نه
she is not. یا no she is not. Is she wearing a raincoat? آیا دی د باران کوټ اچولی دی؟ Is she wearing high heels? آیا دی سندل اچولی دی؟ heels معنا سندل. Are Tishu and Noriko wearing swimsuits? آیا دوی ټیشو او د بل کس چې دی آیا دوی د لامبېدو درشي اچولې ده؟ Are they wearing jackets? آیا دوی جاکټونه اغوستي دي؟ Are they wearing sunglasses? آیا دوی د لمر عینکې اچولې دي؟ Is Bill wearing brown pants? آیا پیل نسوري رنګ پتلون اچولی؟ Is she wearing a blue shirt? آیا هغه is he wearing a blue shirt? آیا هغه شین کمیس اچولی؟ Is he wearing a tie? آیا هغه نیکټۍ اچولې ده؟ تاسو هم د ډول جملې جوړې کړئ. نو لکه مثال A B ته راځو. دلته objective plus noun دی. So is Claire wearing a green suit? آیا Claire شنه درسي اچولې ده؟ Yes she is که اچولې وي. Is she wearing a raincoat? آیا دې د باران کوټ اچولی دی؟ No she is not. نه نه ده اچولی. She isn't. یا نه ده اچولی. So write more questions about the people. وای تاسې لا زیاتې جملې ولیکئ د دې خلکو په اړه in part A په اوله برخه کې. Then ask a partner the question. بیا د ملګري څخه پوښتنه وکئ. نو لاندې راځو. He is wearing a t-shirt. هغه بیړستوني کمیس اچولی. Write the names. وای تاسې نومونه ولیکئ. Bruce, Beth, and then دا پنځه شپږ نومونه and correct boxes په سم دغه بکسونو کې. بیا وای ګروپ ته راځو. ګروپ ورک جوړئ. کار په ګروپ کې کار وکئ. ask questions. تاسې پوښتنې وکئ about the people د دغه خلکو په اړه in the picture چې په تصویر کې دي. For example, is Bruce wearing a light brown jacket? آیا Bruce light brown چې لږ نسوري کم غوندې نسوري وي آیا کمیس یې اچولی دی؟ Yes she is. هو اچولی دی. Is he wearing a tie? آیا نیکټۍ اچولی ده؟ No she is not. نه نه یې ده اچولی. So بیا راځو سیته ګروپ ورک. تاسې بیا هم په ګروپ کې کار وکئ. Write 5 questions about your classmate. تاسې 5 پوښتنې ولیکئ د خپل ټولګیوال په اړه. Then ask. بیا تاسې پوښتنه وکئ and answer او ځواب ورکئ د questions دغو پوښتنو ته. For example, are Sonia and Paolo wearing jeans? آیا سونیا او پاولا جاکټونه اغوستي دي؟ Is Paolo wearing a red shirt? آیا پاولو یو سور کمیس اچولی؟ تاسو هم دا ډول جملې چې کوئ جوړې کوئ. Celebrity fashion ته راځو. Write for favorite celebrities wearing. وایي تاسې څلور د خپلې خوښې شیان چې تاسې یې اغوندئ هغه شیان تاسې ولیکئ and یعنې تاسې هغه وغوندئ. Go to interchange 4 and page 116 and